قد خسر الذين قتلوا أولادهم یقینا تاوانیان دیا کسان چی وجلی دی خپل بچی سفهم بغیر علم وکم عقلتیا سرام بغیر دا علمنا وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی هغه چې ور کړی دی دوی ته الله افتراء علی الله دروغ جوړول دی په الله باندې قد ضلوا یقینا گمراه شو دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی هدایت مندن کی الله دوی تاوانیان دي غټ تاوان د دوی دی خله تاوان صرف په آخرت کې دی چې خپل بچي وجلی دي او په ځان باندې د ځان نه چیرې د ساروي حرام کړي د دنیا تاوان شو د بچونه خلاص خوږي او پاکي او حلالي غوخي او رزق او ساروي دغه نه شو دغه نه محروم شو دا خو د دنیا غیا الله په آخرت کې به دوی غټ تاوان دي وزدینه بعد الله سبحانه وتعالى دا خبر بیانې چې دا فصلونه د میوي د هر سما پیدا کړی دي د ځان نه بګي یو شی محلالوي د ځان نه بګي یو شی محراموي خوري مزید واخلي خونت واخلي شکرونه ادا کوي او عشر پکې ور کوي وهو الذي أنشأ جنات معروشات او الله غزات چې پیدا کړی دی باغونه چتونواله وغير معروشات او بيچتونو والنخل والزرع او كجري او فصلنا مختلفا اكله چی مختلف دی میوی داغی والزيتون والرمان او خنايا زيتون ونار متشابه وغير متشابه دیو بل پشان دی په شکل کې او ندی دیو بل پشان په خون کې زيتون او انار شکل کې سدي یو شان دی الله شکل کې یو شان دی خو خون کې یو شان لري كلوا من ثمره اذا اثمر خرید میود لنا کلچ میوی ورکی وآتوا حقه يوم حصاده او ورکی حق دلا پورز درا شکولو دمیو پورز درا شکولو دمیو سو ورکی عشر ورکی خدا عشر کله ده نصف العشر هم کې دي شي د عشر نیمایي څه کې دي شي کې نشي کېږي بارانی وبو سره یا دسی چې الله طرف په آسانه طریقې سره نو وای کې بسوي عشر به او چې د پکې سم مهنت کړی نه بیا به د عشر نیمایي سي د لسمی نیمه وجدل چې باغی کې دته تکلیف ملو شوی د بګ منډه والده رب العالمین پر انسانانو ډیر زیات مین دي ګور دې چې کلو من ثمره خرید میوه د الله نه چې میوه د الله دي الله به ویل چې ټولې زما بلار کې ورکوي نه ټولې ونه لسمې لسمه شي او شو بیا په لسمه کې ویني مورک او بل د نقد د زکات او د سرو زرو د پای کې سره پای کې ربع العشر دی د عشر سلورم ایسا خو هغه دی بی دینو ته د شیطان دي سیګرانه کړي د شیطان په کارونو کې د شیطان په راضی کولو کې والله لازم چې په لکاو ریالونو او ډالر یې ته ولګي د زکات مسله راشي ربع العشر
نه دی به بیا ده تپوسونه کوي که دا زکات مثال کې ما چاله ورکړی او که دا زکات ما سره دي صحیح او که زمونږ هغه کور کې یو مشر بیمار هم دی او زمونږ هلته یو کور روان دی په هغې کې مونږ کار هم کوو اوس خبره چې د عالم د خولې نه څه وځي چې پته نشته او هغه چې ټول حسابو کې نه د هغې نه جوړېږي یا 2,500 روپۍ یا 15,000 روپۍ د 2,500 15,000 ډېر روپو نه وځي دا به ته جوړي خو دې ته دی نه تیار چې دا ورکړي د الله په مال کې دا نشي ورکولی خو د شیطاني ورته ووایه والعیاذ بالله نو بیا دله دومره لګوي چې 2.5 لاکه 2.5 کروړه 2.5 ملیونه دا م ورکوي خو په ګناه کې د جومات ورته ووایه جومات ته او پای کې دا مسله زموږ به دعاګانې هم کوو کوشش به هم کوو چاته به ووایو خو د ګناه په کارونو کې هسې څومره د افسوس خبره ده دې ته چې تا سوچ کړی زموږ په دې ملکونو کې چې د چاندي لیدلې سینما دپاره چې د ډبې لګېدلی چې موږ سینما جوړو پیسې راکوي یا بل څه د ګناه ځای هغې دپاره څه نه دي نه دغه یو بیټ چې دغه نه والي د کم کس سره چې څوک چې په لوبې کوي لکه غټ کلاړي د دې دا یو بیټ په ملیونونو ته کم وي په کربونو ډالرو باندې خرڅېږي ولې ځکه چې دغه پلاني کلاړي په دې باندې چکهوالی یا بې چوکهوالی ده او زما د الله کور د جمعې په مانځه کې خطبې په دوران کې ټوکې به ګرځي هغې ته به خلک روپۍ 2 ورچوي صرف دې دپاره چې بیل راغلی ټول کلې په سوونو کورونه د یو کس دی کې داسې نیسي چې راپاسي چې داسې ووایي چې وروره مه کوئ دا کار مه کوئ دا تاسو څه کوئ دا دغه هم جوړ کړی جولۍ ګرځوئ دا بیل دی دغه دی بیل به زه ورکومه پلانې کار به هغه کوي پلانې به دې کوي پلانې به دې کوي پلانې به دې کوي پلانې به دې کوي وصلی الله علی نبینا محمد او په دې دستخط وشو زه د الله کور دی څه دغه هم جوړ کړی قصه څه اعلانونه هم جوړ کړي دي او څه چغې وهایي په لارو کوڅو کې چانده راکوي پلاني جومات له چانده راکوي پلاني مدرسې له د نن نه بعد هم که دا چغې ولیدې ګورې ښه به نه وي ګورې دا د الله کور دی د دې به خدمت کېږي چې څوک خدمت نه کوي موږ ورسره غمخادي نه کوو چې څوک د الله د کور خدمت نه کوي موږ زموږ کلیوال نه دی کلوغي ورسره نه ساتو ته ګوره چې د الله د کورونو خیر څنګه ساتلی کېږي نو دا چېرې زده کوي د دې خلکو نه موږ خو دا عادت دی چې د نورو قومونو باندې اعتراضات ډېر زیات کوو چې کینو نو چېرته دا خبره مو ګورئ په دې عربو کې اوس دا جومات دی دلته اکثر د ملګري د دې علاقې په دې کې د ایسیان دی کې بجلي دی کې هر څه چې څوک ته خبرې دلته څوک یې کوي هېڅوک ته نه خبر او چې څوک یې کوي هغوی زما نوم بنالي چا ته به نه وایي چې دا کار موږ کړی هېچ چا ته به نه وایي ولې ځکه چې د الله دپاره د یو کار کړی نو څنګه یې وایي چې دا ما کړی ځکه چې د الله دپاره چې کې دا ډېر زیات هم څه دی لږ دی نو دا لږ اوس څه له یادی بس پرېږده خبره مې دې پورې راواغسته چې د بېدینۍ دپاره شي نو بیا دې په لکاو په کروړو لګوي خو چې د الله د دین دپاره شي نو بیا څه کوي بیا دې غریب هم شي بیا دې هر څه شي دغه د زکات ته لږې پیسې دا درته بیا ډېرې زیاتې ښکاري وآتوا حقه يوم حصاده خدا زکات الله غواړي ولې ځان دپاره غواړي د پیسې د الله سره جمع کېږي جمع کېږي د الله سره په دې اعتبار چې ثواب جمع کېږي خو داسې چې الله یې الي او د الله ورته ضرورت دی نه الله یې دې دپاره الي چې ستا دا رور مالداره شي الله دې دپاره ویلي دي چې ستا په کلي کې هغه کونډه ناسته دی چې هغه مړه شي الله دې دپاره ویلي دي چې ستاسو په هغه علاقه کې یتیمانان دي چې د هغوی هم چې د ژوند روان شي زموږ خیر دی پکې
سورة الحج کې براشي د قربانیانو د تذکره وشي الله قربانی دسی کوي د اختر قربانی د حج قربانی الله ته ضرورت ته چې دا ویني په مونږ توي او دا غوخ الله دا وینه غوخي په کار دي الله په خپل جواب کوي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نرسي الله ته ویني او غوخي استاسو د قربانيانو الله نه دا وینه په کار دونه دا غوخه په کار ده نبي اول په موږ باندې دا کار کوي ولکن يناله التقوى منكم تقوا غواړي الله دقه قربانیانو د ایتونه چې کوم دي کله ورشي ان شاء الله کله جون را کول دي او ته موږ ورسي منځ کې الله دا خبره په مخه کوي اطعم البائس الفقير غریبانو له بګي دومره ور کوي اغلو بګي دومره ور کوي تاسو ته خوري غریبانو له ور کوي دا اطعم د ټکه بګي بار راځي نو قرباني وکا د الله نه غوخه په کار دی وینه په کار د خو دې لپاره چې د غریبانو شي اختر دې پرې چې خوشاله شي ستاسو کور کې دومره خوشحالي ده غریبانو په کور کې ولې تیار ده پرې چې دغه په کور کې نه لږ خوشحالي راشي کنه ټول خیر او خیر هغه چا دی هغه زمونږ دی الله دې شریعت باندې مونږ د مرګ پوری مضبوط ساتي ولا تسرفوا إسراف مكوي إنه لا يحب المسرفين يقينا لا نخخ إسراف كونكي ومن الأنعام حمولة وفرشا او پیدا کړی دي د سارون بارونکي او چت قدواله ودي روانه ایتونه کې الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانې چې ساروی ما پیدا کړی دي نو دا خوري فائدتي واخلي بیا وی دا چې دوی حرامي نو کومه حرامه ده غدي مونږ ته بیان کې ګړه حرامه ده کبيزه حرامه ده کوخ حرام ده د حرمت وجرات بیان کوي ولی تاسو حرام کړی ولی د ځان خبرې کوي مشرکان الله ما چې کوم ساروی پیدا کړی نو هغه سارو کې باز سری بارون کی لکه واضح دي بارون کی کم دي او خال لکه دا اوخ دي باروري وغيرها وفرشا تت او چت قد والا مراد هغه حیوانات چې بار نوړي زمکه ته نږدې او د علالولو په ټیم کې پس مکر رسم لولې کی بار چوڑی دې پس مکر نه رسم لولې کی خیالم دي ها دلته دا سارو تذکره روانه کوم چې عام استعمالي نه پاغو کې کته چې میخه یا غوا او غوي نو هغه چلاله رسملې به کنه رسملې نغره دغه نوته من الانعام حموله وفرشه هغه سروي چې رسملې به نو بای کې دا ټول ساروی راځي چې کله علالولو په ټیم کې تر سملې بل تفسیر دا دی وفرشه مطلب چې هغه ساروی چې دا غوي د ویختونه او د وړۍ نه تلایان جوړيږي بستری ته جوړيږي نبی خدای عام شو به کې ډیر ساروی دنرالو کلوا مما رزقكم الله خوري دا غسنه چې درکړي دي تاسو ته ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې انه لكم عدو مبين یقینا غستاسو د پاره ښکار دشمن دی 8 ازواج پیدا کړی دیت جوړي من الضأن 2 ومن المعز 2 د ګډانو ندوا او د بيزو ندوا دو چویر شنو نر او ماده قلت ورتوايا الذكرين حرم من الأنثيين
آیت و نارینا حرام کړی دی الله کنه دو مادي حرام کړی دی تفصیل تی وغواړه کنه دوی به د ځان نه خبرې کوي نه ته تاسو چې حرام دي اوس راشي تفصیل بیان کم حرام دي دا راټینګول دي دا وایي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يا هغش چرا گیر کړه د هغې لره رحمونو د میاندو هر یو پکې نبئوني بعلم إن كنتم صادقين خبر را کوي ماته په دلیل سره که تاسو رښتینی یې خبره به کوي خو په څه سره په دلیل سره خلق یو بګره پاسې وي چې وای نه نر حرام دي څه حرام دي نر من لیکيږي نه نبئوني بعلم دلیل خو دا مثلا موږ سره مخکې تیر شوی د سورۃ البقره کې چې زمونږ دین چې دا کم دین دی د دلیل ولا دین دی قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بغیر د دلیل نه کار نه چلی ومن الإبل 2 ومن البقر 2 او دوخان ندود يو دغوايان ندوا قل الذكرين حرم أم الأنثيين تورتوايا آيات ونارنا حرام كريد يلا كندو مادي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يا هغه سجرا ګر کړي دی غیلرا رحمونو دمیاندو أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أي ويتاسو حاضر کله چې حکم کو تاسو تعالی بدی باندې څنګه ناشنا خبرې ده الله د مشرکان دي سره ټینګړي چې ساغستو دې من پریدي د دې خبرې بالکل تړقېدې نشي دی دا حرام دي کدا حرام دي نر حرام دي کما ده حرام دي کدوانه حرام دي اوخ حرام دي کغوا حرام دي کغوي حرام دي ګډ حرام کبيزه حرام هغه حرام دي دلیل خو بل خبره ده الله چې کله حرامو ته ګره بازي کولاړو کا چې ته دا خبرې کې بلی چاته پته ونه لګی دا پیغمبرانو ونه وی چې دا سروي حرام دي کتابونو کې دا خبر رانه لچ دا سروي حرام دي نو به تاسو ته اوریدلی ته ګوره ولاړ الله وی او ته ولاړ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نسوک دی لوی ظالم دا چانه چې جوړي په الله باندې درو ليضل الناس بغير علم د دې لپاره چې گمراه کی خلق به د علم یعنی بغیر د علم لګیا دي خلق گمراه کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله هدايت نكي ظالمان تا قلت ورتوايا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ورتوايا نمو ممزباغ وحيكي چه شوي دما تا حرام کرے شوي فيو خورن کی يطعمو چه خورياغا مطلب داري چې دوی ته وای دا سچ تاسو حرام کړی دا زبدي په دغه وحي کې دا چې ماته شوی د پدې کې حرام نه مومما ها بس جن الله حرام کړی دا غسیده هغه دی الا مگر ان يكون ميتا مردارا او دم مسفوحا يا وين بيدلي او لحم خنزير يا وخاد خنزير فإنه رجس يقينا داخو پلتی او فسقا وهل لغير الله به او یا یوشي نافرمانی چې واشوي باغی سره د پاره د نزدېک د غیر الله دا موږ سره مخ کې تیر شي دلته موږ تفصیل کړي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فسوق چې مجبور شو چې نه دې طلب کوونکې د خونو نه دې زیاتې کوونکې د حدنا فإن
ان ربك غفور رحیم نو یقینا ربستا بخون کے رحم کون کے دے. اوس که څوک دا وایي چې الله وایي چې تاسو باندې چا وخان حرام کړي چې تاسو حرام وایي، که څوک دا اعتراض وکړي چې په تورات کې خدا راغلي چې وخان څه دي حرام دي، نو الله دا غي جواب کوي. جواب دی چې يهوديانو باندې دا شیزونه په اصل کې سو حلال او خال به حلال، خدا غوی د ظلم د لاسه په غوی باندې حرام شوی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او باغ کسانو چې يهوديان دي حرام کړي دي منګه هر یو نکواله ساروي د هغه ساروي ته چې هغه ګوتی نه کولاوي، لکه اوخ بتخه او دسی به تفسیر کې نه دي ګوتی کولاوي نه کولاوي ټول به دي ظفر دا الله حرام کړو باغوي باندې دا غوی د ظلمونو دلاس. ومن البقر والغنم او دغواغان او دغړو بيزونا حرمنا عليهم شحومهما حرام کړیو منګه باغوي باندې واز دي داوي الا ما حمل الظهورهما مگر هغه چې پورته کړي شاګانو داغي او الحوايا یا کلمي او مختلط بعض یا هغه چې یو زیدا ډوکی سره دغه چربي کې استعمال کې ناغه صحیح ده. نور غټه چربي غټي واز دي ادب او حرامي کې د لم و غیره ده. نور کدي چې شاګانو یا کلمو یا ډوکو پورې سن خطر خطینو دوله سوي دوله حلاله ولي الله دا شيء باغوي باندې حرام کړی ولا کده حلال دي او مخکم حلال او وسم حلال. ذلك جزيناهم ببغيهم دا بدل ورکړه منګه غوي ته په سبب د ظلم دا غوي. وإنا لصادقون او يقينا منګه رښتینیو. فإن كذبوك بس کدوی دروغ جنوی تا پیغمبر ته الله وی که مشرکان او يهوديان ته دروغ جنوی دا چې ته چې دا حلال او دا حرام دي دي کې ته وی جنته دروغ وي. فقلنا تورتوا ربكم ذو رحمة واسعة رب ستاسو خاوند رحمت پراخه. ایسا مطلب شو اغوی بتا ته دروغجنو وي ته سوې چې اساس رب څه دی فراخ رحم والا. ایسا مطلب شو مطلب دا شو ربكم ذو رحمة واسعة چیرې دا رب زمونږ استاد ډېر پراخ رحمت ولای تاسو دا ګړي وړي خبري وای او کوي او دی پیغمبر پورې خان دی او دروغجنو ته وای او الله دې باندې بیا عذاب زر نه راوړي بيدلم تيم دركړي. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نشي واپس کې دې عذاب دا غد مجرماننا. اوس د مشرکانو دلیل بیان او باغی باندې رد. سيقول الذين اشركوا زرد چې وای با کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله کچرت غوخته الله ما اشركنا من بشرك نوې کړي ولا آباؤنا ونپلارانو زمنګا ولا حرمنا من شيء او نبا حرام کړي منګ څه شي. یعنی مطلب دی چې شرک موږ د چا په اجازت کو د الله په اجازت کو. اوس ګوره شرک نسبت الله ته الله په راضي دي الله به دې باندې رد کوي. که الله ستاسو په کار باندې راضي وي نو به ستاسو په کار باندې څنګه رد کوي. کله الله خوخه وي ستاسو د شرک او د تاسو رضان نه شینه حرام وي او حلال وي کله الله د خوخه وي نو بیا به په تاسو باندې رد نه کول.
كذلك كذب الذين من قبلهم دغشان دروجن گنلے دے اغکسانو جمخ کی دوی ندی یعنی توحید دروجن گنلو حتى ذاقوا بأسنا ترديتي وسكوا عذاب زمنگا قلت ورتوايا هل عندكم من علم ايشتتا سسرس علم فتخرجوه لنا بشر وباسيتا سوغامنتا ايسا مطلب سدليلي ويخاي كنا راوي باسي دليل جنگ ټول د سره د دلایلو ده خبره به دلایلو کی د دین په مسله کې او د دین په خبرو کې زور زبردستی او ټوپک او جګړه او بدمعشي د ضرورت نشي بلکې دې کې خبره ټوله د سره روانه د دلایلو خبره روانه نشتی دا غو سره دلایل نو ځکه سوی الله ان تتبعون الا الظن تابداری نکوی تاسو مگر د ګمان وان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل خبري کوي قلت ورتوایا فلله الحجة البالغة بس خاص الله لرا دلیل دے پورا زیت رسیدن کے وتو چې پورا دلیل او کامل دلیل چې انسان په هدایت ترسي هغه د چا دلیل له هغه د الله فلو شاء الله لهداكم اجمعين نکغخت الله نخامخا هدایت به درکړې وتا سټولو ته قلت ورتوایا هلم شهداءكم الذين يشهدون راول اخبل علماء هغه کسان چې بیانو کی ان الله حرم هذا چې بشک الله حرام کړی دی دا راول اخبل مولیان کړه د بازوی چې کړه دې څه سم مسله روان شي د عوام ومنځ کې ایو وې دې کار وکړي چې علما براول ابل مړ شر پسند خلک یې تاسو سي شر پسند نه دا طریقه خو الله دلته خولې دا حق او د باطل واضح کول لپاره دا طریقه تاسو کې څوک راولي خپل علما راولي خبره دې متوازیه کی کنه فإن شهدوا نكاغوي بيانك بدليلا فلا تشهد معهم بيان مكوتا داغوي سرا زانتي بيلري ساته ظالمان دي چې دروغ گواہی وکړو د الله سره شریکان ثابت کړو به دې ځان لري ساته ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او تابداری مکو د خواهشات دا کسانو چې دروغجن ګڼي آیتونه زمنګا والذین لا یؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان نلري په آخرت باندې وهم بربهم يعدلون او غوی د خپل رب سره نور خلق برابرۍ ویته دي ځل لري ساته او سوال دا پیدا شو چې تاسو وایئ چې نه دغه حرام نه دي کوم شي نه چې مشرکانو حرام کړي نو کوم شي نه چې الله حرام کړي دغه جواب کی دیږي کې الله سبحانه وتعالى لس اهم محرمات ذکر کړی د الله وصیت لس اهم محرمات او په دې باندې الحمدلله زما یو بیان مشتي تفصیلی هغه ورېل ته مخه تفصیل کړی دلته دومره تفصیل موږ نشو کولای قلت ورتوایا تعالوا راشي اتل ما حرم ربكم عليكم چې بیان کما غس چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو باندې الا تشركوا بي شيئا چې شریک بنګر زوی دا غسره سشه اولنې کار چې تبه کې اولنې وصیت هغه سره چې د الله سره به شریک نه جوړه
دا هوا مسله ده بنیادی توحید ده سشی ذکر کړي د الله نه علاوه چې سوکم دي د الله نه علاوه چې سوکم دي هغه به ټول دنه داخل شو وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره ښېګړه مور پلار حق د الله د حق سره به دی راځي چې غټ سبب زمونږ په دې دنیا کې خو الله سبحانه وتعالی بلکې زمونږ د مور پلار د دنیا ته راتلو سبب الله سبحانه وتعالی ټولو دی خو به د هغې نه بعد دنیا ته راتلو سبب هغه مور پلار دی ځکه هغوی ذکر کړي وبالوالدین احسانا والدین چې کله ویلی شي نو په دې کې مور او پلار دواړه دننه راغلي او دا خبره د ساتي فائدې لپاره چې مور پلار دواړو حق دی خو د مور حق د پلار د حق نه معمولی ډېر دی بله فائده دي چې هغه ده چې زمونږ د معاشرې او زمونږ د خلکو او د بعضو مقررین او علماو د پلار په حق باندې سترګې پټې کړي نو ځای په ځای چې بیانول کېږي هغه کوم حق بیانېږي هغه د مور حق بیانېږي حالانکه دا غفلت دی د دې مسلې نه چې الله واضح بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي د پلار حقوق دي ما دا خبره تاسو ته بیان کړي چې پلار خو د ملا اډو کې د کډېری ته وستو مسله ټوله ختمه شو کته د مور ډیر فضایل بیانې خو پلار چې تلر کو مور به ها چې پلار تلر کو مور بم نه مور چشتي د الله نه بعد دغه وجه سره پلار شتي بچشتي پلار شتي زکه ستانیانی کشتي نسوک شتي پلار شتي سترونه تر زامن دي ستا قوم دي نسب دي خاندان دي زور دي خلق دي پیجنی سبحان الله دا ټول ولی ها پلار شتي او چې دا پلار دي دلر کو کنه چې دا پلار دي دلر کو دا قوم دا نسب دا هر څه دړي وړي شو د یو کړی دا ورې چې تا دي هر څه سره تړي دا مضبوطه کړی دا نو بس کسان څه کوي دا مضبوطه کړی دي هغه تیرې شي نو د مور حقوق انکار نکوم خدای چې د مور حق زیات دی د پلار دی رابش ان شاء الله پر روان آیتونو کې او درسونو کې چې الله تذکرہ کوي نو دغه تذکرہ به خاص کړی ده وحمله وفصاله 30 شهرا الله اذا ما شوم خېټه ګرځولې به دل پي ور کړی 10 میاشتې وهنا على وهن الله اذا ما شوم ځان سره ګرځولې دي کمزوري و د پاسه د کمزورتيان یو خزاسم کمزوري ده دا ما شوم چې په خېټه راغی نو څه شو خ کمزوري شو بیا د دې ما شوم هغه پیدایش هغه سخته هغه الله ذکر کړی ده بیا پي ور کول دي ما شوم له 2 کاله هغه الله ذکر کړی نو مور کمزوري ده دا حق ډیر بیان شوی خدای مطلب دا نه چې د پلار حقوق شي هغه بالکل ختم شي او دا خبر ماته اوس کې بیان کړی مو مخ کې چې یو وجه هغه دا چې د پلار حق ډیر نه بیانېږي چې د پلار د مینا ظاهري نه پلار هغه غل انسان دی چې دې به تاسو سره مینا کوي خو ته ښکارا کوي نه د ټول پلارانو د طریقه د عامه چې پلار د بچو سره به حد مینا کوي او په من غټ دلیل لري چې د ځان ختمي او بچي آبادي ځان ختم کې او بچي سکی آباد کی نه د ډیر مېندې په دې بچو باندې خدای دې ښکارا کوي نه او مور دا په بچو ډیر زیاته مینه خو هغه وخت په وخت لکه ښکارا کوي نرمي خبري د مینه محبت خبري او پلار دې چې کې سختي نه دا خبري هغه نه کوي
نور دا غزړه د سختو الفاظو او د قار او د غصې نه شاته یو زړه دی چې هغه د مینې محبت نه ډک دی یو زړه دی چې هغه د دې بچي د پر ځان قرباني ځان هر څه ته نیسي او هر څه ته تیار نو دا یو فایده چې د مور پر حق ذکر کیږي د پلار حق مکر چې هغه ذکر شي او دغه یې رول نه دی پکار خصوصا په دې مبارک میاشت کې بیا زه تاسو ته نصیحت کوم چې خپل مور پلار لپاره دعاګانې وواړئ پر رسول زم په صحابي راغی یا رسول الله زما مور مړه ده نو کم دي چې صدقه د چوي کم په رسول الله ته عليك بالماء وبو صدقه نو خپل مور بلار پسې په دې مبارک میاشت کې صدقه وکړي چې د جمعه جوړیږي برخه پکې واخلې زمکم ډيري جیدادم ډيري د پلار په نوم ورکړي د مور په نوم ورکړي جمعه په جوړ شي مدرسه په جوړ شي وقف شي الله دین د پاره چې د تلاجد وبو ولګوي کوي وباسي روزه ده ګرمي ده د وبو سره بندوبستو کې علاقه کې د غیزي موري تاسو واخلې دا پلار په نوم د مور په نوم د ثواب ګټلو میاشته والله او په دې میاشت کې چې ثوابونه ونه ګټلې شي بیا به کله ګټو هر سړی لګي کوشش کوي چې ثواب وګټو تم د مور پلار په نوم سوق دا موقع ده او خو موقع ده او لازم نه چې ستاسو مور پلار بمړی نو ته به دا غوي په نوم باندې کې ژوندو باندې کې کنه کې او کې ګول نه کې چې دا پیسې دي شوي چې لکه زما پلار ورکړي دا پیسې دي شوي چا ورکړي زما مور ورکړي دې ستر بوتم لک سوچ بوزي کنه صرف دا زمونږ هغه دین خوخي چې سپکې لګي نه کم دینم خوخته هغه ته هاي انکو سترو کې موخ کې مرضی او چې سب خو کو چې ته به سره لګېدو خبر رااله نبیا طبيعتم لخرش ته به لګېدو خبر سبحان الله چې لګېدو خبر رااله د استاد فائدې د پاره رااله موږ سو وی لګول چې د پاره د خپل پلار د پاره مو خدای نه زموږ پلار د پاره ولګو وی لګول چې د پاره د خپل مور د پاره ولګو دا هم ته دی چې پیسې الله غواړي الله له ورکنه الله خو دې څنګه غواړي الله دې څنګه غواړي وی لګوا د ځان د پاره د قیامت پروز به ډیری ملو شي دا اوس د ثوابونو غټلو میاشته خصوصا د مور پلار د پاره چې تاسو یو طریقه سوچ کړئ او دا غوي په نوم باندې کارو کوي الله بدل هغه اجر درکړي الله سبحانه وتعالى دې توفیق راکړي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق او موجنی خپل بچی د وجې د لوګینا دا مثلا موږ سره مخ کې تیر شوی دا او عربو به جاهلیت په زمانه کې دا کار کو بچی به وجل د صدراسه د لوګي د لاسه ان شاء الله تفصیل د دې خبره برازي په سوره النحل کې البته تفصیل کومه لونو باندې خپه کېده او زامنو ته خوشاله ده او په لونو باندې جړاګانی دا په سوره النحل کې بیانو خدام ګوره د ماشومانان وجلی د ماشومانان بالکل بندول دا فائدې ده ساتي ماشومانان بندول دا په دوه طریقو سره یو دیسی بندول چې سوخته پوری یعنی د حمل د پاره وخت او ټیم برابرول دګیس حرج نشته زګه کال په کال د خزه بچی وروړي کمزوري بشي دوی مده چې د بچو تربيت به نه کیږي صحیح دوی مډیر ماشومان په یو ځای شي دوی تربيت د دوی خاصه ګران دي که دوی چې مونږ کال یو نیم کال دوه کال موږ صبر کوو د بار چې ماشومان تربيت وشي زنانم نه کمزوري کی صحیح ده خبره صحابه کرامو نه ثابت دي چې غوی دا چل کړي دوی ماغه بچی بندول یې سره پاره ها همیشه د پاره بندول دا حرام دي او دا دي سړي لکه ماشومان او بچی وجل دا دقیق کېدن نه راځي
خو دلته یو بله مسله اکثر زنانه دي سي چې ډاکټر ورته وایي چې ته به نور بچي نه راوړې او دا داسې زنانه اکثر د دې د ماشومانان چې کېږي دا په اپریشن کېږي 2 شي 3 شي 4 شي اپریشن به ورته ډاکټرانو وایي چې نور به نه راوړې تا ته خطره ده او ښه پوه ډاکټران دا خبره وکړي او لازم به تا نه مونږ دا رحم او دا بچی دانه دا به یا بندو یا به لرې کوو یعنې تا ته غټ نقصان ملوي نو بیا جایز دي والعلم عند الله دغه حالاتو کې خو بغیر د عذر نه بندول دا ناروا دي نحن نرزقكم وإياهم منګ رزق درکو تاسو ته وغوی ته ګور الله دې سونه چې منګ رزق ورکو وغوی ته تا ته بګی دې سو ته خو د غوی غم راغسه ته له سوق درک نو چې تاله درکو یو غول به ورکو نو ولې مړ کوي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن او من اجدی کیږي به حیاوتا هغه چې ښکار دي دا غین او هغه چې پټتي ښکار به حیاي او کپټي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی هغه نفس چې حرام کړی دی الله مگر په حق سره ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته بدی سره د دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم او من اجدی کیږي مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر باغ طریقه چا خسته طریقه کومه ولا مال ډیره ولا مال د حفاظت ته پار که غریب نو ځان حق اغسته شي کمالدار نو نه غسته غوړه دي اکثر مسلې ګوره همیشه دي چې کله سره تفسیر کوي او احکام بیانې وضاحت کوي اوله کې خبره ډیره تفصیلی نو دا تقریبا زموږ د درسونو سره 2 خورزي وشوي د الله په توفیق سره 2 خورزو کې منګه ایلوس اتمی سپارت روز در په کلامنس کې مونږ پریدو دلیل له بده باندې په اوله کې وضاحت خښوي نو روان ډیر ایتونه کې وزته صدایم چې مخ کې وضاحت شوی دی الله ملشه کمخ کې مسورې دلی یو ډیره خدا او کمخ کې سیناس وي د برکت ته پاره یو سم کې نه د برکت ته پاره چې د دوره پوره ختم شي او برکت بتا سوته ملوشي دا برکت والو ته زوی نه نو چې دومره تفصیل ما کړی او دې ملګرو ته معلومه ده کوم چې دلته ناشتي هغه تفصیل کول به نه ممکن دي او 2 خروج کې زدي سره ورسره چې بیا غشن تفصیل کومه نو 2 خروج کې نور لګي چې په لسمې سپاره ته ورسو ابه 2 مو خو یو کم دیر شمه ته قران ختم کو نو دا طریقې همیشه هر علم کې صرف دینی علم کې نه هر علم کې اوله کې چې کوم خبري دا لازم یاد ساتي روان علم په دې باندې لپاسه جوړيږي کله چې موږ داخل شو سکول ته اتنا کیو بیا اول ته لار شو دویم ته لار شو دغه مسلې د چې کوم موږ وایو په مدرسه کې او په سکول کې په اولنی کلاسونو کې به چې ورسره یونیورسيټي او کالج او جامعې ته لاړ شي باغی کې برته دغه مسلې راځي چې دغه مسلو سره تعلق ساتي نو پاغه د تیادی یو ډیره خلک هغه تیادی نه بدل ته بده مالات نو دا مسلې د یتیمانو او د مال دا یو نفس وجل بغیر د حق کدی مړ کو قصدن عمدن څومره تفصیل به کې مونږ کړو کدی قتل کو په خطا سره ټول تفصیل مخکې تیر شي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
او منیز دیکھیگئی مال د یتیم ته مگر باغ طریقه چاغ خیستی حتی یبلغ شد تردی چی ورسیگی اخبر زوانی تا واوفو الکیل والمیزان بالقسط او پورا کوئی پیمانا و وزن پا انصاف سرا لا نکلف نفسا الا وسعا تکلیف نور کو منگا اس نفستا مگر باندازه دا طاقت داغا یعنی کسو کوئی چیر دا مسلی گرانی اللہ وی نانا گرانی ندی اللہ وی گرانی ندی ولی گرانی ندی وی زاغا مسلا نبینو متا استا جستا سو پا طاقت کی نئی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا او کلچ خبری کوئی نو انصاف بیانوئی یا انصاف کوئی ولو كان ذا قربا گرکا غخپلوانی سورة النساء کی تفصیل تیر شے خپلوانو خلافم خبر رائش حق مبینے وبعهد الله يوفو او بلوز دا اللہ بانی پروالو کئی ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دا مضبوط حکم کئی تاسو تبدی سراد دی دبار جی تاسو نصیحت واخلی وان هذا صراطی مستقیما او بیشک دا قرآن لارا زمادنی غلارا فاتبعون تابداری کوید دی ولا تتبعوا السبل او تابداری مکوید نورو دیرو لارو فتفرق بكم عن سبيلي بس گڑوڑ بکی تاسو دلاری دلانا دلتا دو دری مسئلی وی لار دا قرآن دا غلار زما لار دا نی غلار دا تابیداری ہو کئی گورا قرآن کی او حدیث کی گورا میشر تابیداری ٹکے رازی اتبعو اطیعو آمینو دیسی قسم الفاظ برازی خود دا قسم الفاظ نرازی تقلیدو کئی تقلید دا ٹکے دا بتاوی رانشی ولی زکی چی مخی مسئلہ بیانے کرد چی دین دا آباد دے او روان دے ولار لے پا دلیل بیانے بغیر دلیل ہوتا سے خبر نہیں شکول دو مسئلہ ہما وان هذا صراطی مستقیما لار دا ولا تتبع السبل او مزی پر دیرو لارو پسی مطلب دا شو چی حق یو لار دا باطل سی دی ډېرې لارې دي نو کېدی نشي چې حق دې تقسیم شي په ډېرو لارو کې فتفرق بكم عن سبيله کروان شو په ډېرو لارو هغه یوې لارې نه مواړی دې تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی ذلكم وصاكم به دا مضبوط حکم کوي تاسو دا بدې سره لعلكم تتقون د دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه دې سره چې دا درس ختم شو ان شاء الله مازیګر منځنه بعد د سورۃ الاعراف نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوکي په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين